الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د کتاب دو بابونه لله الحمد خلاص شل. دریم باب ته رسیدلی یو. په دریم باب کې اول فصل یا اول مبحث د اجتماع ساکنین په باره کې ده. اجتماع د ساکنینو د کلمې سره تاسو آشنا استئ چې د دوو ساکنو یو ځای کېدل. اجتماع یو ځای کېدلو ته وایي او ساکن یو ده او ساکنین تسنیه ده، یعنی دوو ساکنینو یو ځای کېدل. په قرآن مجید کې دوه ساکنه یو ځای کېږي، یو ځای راځي. دا دوه طریقې لري، یا په دوه قسمونو سره دي یا په دوو ډولونو سره دي. یو ته ویل کېږي اجتماع ساکنین علی غیر حده، یو ته ویل کېږي اجتماع ساکنین علی حده. اجتماع ساکنین علی حده هغه اجتماع ته وایي چې دواړه ساکنین یا دوه ساکنه چې کوم یو ځای کېږي دواړه د یوې کلمې دوه حروف وي، یوه کلمه کې راشي، دې ته علی حده وایي او دا جایز ده. یو اجتماع ساکنین علی غیر حده ده. غیر حده ده معنا چې په خپل حد کې نه وي. حد یوه کلمه ده، دې کې جایز ده. خپل حد کې نه وي، غیر حده وي. نو غیر حده وي یعنی په دوو کلمو کې وي. دوه ساکنه په دوو کلمو کې دواړه څنګه شوي وي؟ یو ځای شوي وي. دا صورت داسې جوړېدی شي اول ساکن د اولې کلمې په آخر کې راشي، دوهم ساکن د دویمې کلمې په اول کې راشي. نو داسې به سره دواړه مخ کېږي. دا به هم ساکن او دا به هم ساکن. د اولې کلمې آخري حرف ساکن، د دویمې کلمې اول حرف ساکن. نو سره مخ کېږي به کلمې به جدا وي خو ساکنین به سره څنګه شوي؟ اجتماع شوي، یعنی یو ځای شوي به وي. دې ته بیا غیر حده ویلی کي او دا غیر حده چې ده نو دا ناجایز ده. نو چې کله یو شی ناجایز شو د هغې دپاره لاره جوړول پکار دي، دغه ناجایزوالی ختمول پکار دي. نو د ختمولو دپاره د علم تجوید ماهرینو استادانو او حضراتو دې دپاره لاره جوړه کړې ده، طریقې ورته جوړه کړې ده. که چېرته اجتماع د ساکنینو داسې یو ځای شوي وي دوه دانې چې په هغې کې اولنۍ مده وي، اولنۍ مده وي، دغه حرف مده چې دا د اول ساکن چې ده نو دا به حذف کیږي. دا به چی کیږي؟ دا به ختمیږي. دغه ختمولې چې دا دا د غیر حده دپاره یوه لاره ده تر څو دا ناجایز نه ووځي او جواز ورته لاره پیدا شي. صحیح شو؟ لکه مثلا فی الارض. فی الارض کې تاسو اوس فی دا یا ساکنه ده، الارض کې هلته لام ساکن ده ځکه حمزه خو وصلي ده. اوس فی الارض چې وایې نو حمزه خو د وصل د وجې نه ختم شو، نو یا ساکن او لام ساکن دوه ساکنه څه شول؟ یو ځای شول. اجتماع د ساکنینو رامنځته شو. اوس څنګه کولی شو چې د اجتماع د ساکنین خو علی غیر حده ده ځکه فی جدا کلمه ده او ارض چې دی نو جدا کلمه ده. نو دلته اوس د طریقه د تلفظ او ادا به څنګه وي؟ هغه همدا ده چې د اولنۍ مده به څه کېږي؟ ختمیږي. یا واقیموا الصلاة، واقیموا الصلاة. واقیمو کې آخرنی حرف چې ده نو مده ده، واو ده، ساکن ده ځکه واو ساکن ما قبل ضمه، او اخوته چې دی نو هم ساکن ده. نو دلته به څه کوو؟ د اولنۍ مده به څه کوو؟ حذفوو. واقیمو په ځای باندې واقیموا الصلاة، میم دارک جنګیږي، هغه ما بعد دوهم ساکن سره واو پکې څه کېږي؟ حذف کېږي. یا فی الارض کې دا فی الارض چې فی الارض ویلی کېږي دا مده څه کېږي؟ حذف کېږي. یوه طریقه یې دا ده.
که چې د اجتماع د ساکنینو داسې وه چې اول مده وه نو دغه مده به څه کېږي حذف کېږي که چېرته اجتماع د ساکنینو میم د جمع و یعنی اجتماع د ساکنین داسې راغلل په دې دوو کې د اولنۍ چې د میم د جمع وي یا واویلین د جمع وي نو په دواړو صورتونو کې به میم د جمع ته او واویلین د جمع ته د اجتماع د ساکنین د ختمولو دپاره طریقه دا ده چې دا سکون به په ضمه باندې بدلیږي دا سکون به څه معنا یعنی دغه ساکن حرف به په مضموم حرف باندې بدل شي نو اجتماع د ساکنینو به ختم شي علیکم کم دا میم ده د جمع د کلمې میم ده ساکن هم ده و دلته اخواته الصیامو کې هم ساکن ده نو دلته اوس څه کول چې اجتماع د ساکنینو ختم شي دغه میم ته به ضمه ورکو علیکم الصیام په ځای به شي علیکم الصیام علیکم القصاص علیکم القتال صحیح شو نو هر ځای کې چې میم د جمع راځي نو هغه به څه کېږي په ضمه باندې بدلیږي او واویلین به هم په ضمه باندې بدلیږي لکه فلا تخشو تخشو کې واو ساکن ده ما قبل فتحه ده واویلین ده اخواته چې دی نو سکون ده نو دغه دوو ساکنو د ختمولو دپاره دغه واویلین ته به هم ضمه ورکوي تخشو الناس تخشا والناس دا واو ته چې کوم ضمه ورکړل شو نو دا اصلي نه ده بلکې دا څه ده د اجتماع د ساکنینو د ختمولو دپاره ورکړل شوی ده په دوو صورتونو کې ضمه اخلي او په دوو صورتونو کې د اولنۍ ساکن فتحه اخلي یو من اجاره من کلمه ده دا نون ساکن ده دغه من ته چې دی نو دا به فتحه ورکوي من الله من الناس او دوهم په حروف مقطعاتو کې د سورة آل عمران اول آیات چې کله د ما بعد سره لګوو الف لام میم چې کله الله سره وصلو په دغه صورت کې هم د الف لام میم حروف مقطعاتو کې د سکون لازمی ده الف لام میم سکون لازمی ده ځکه په دې باندې موږ مد لازم حرفي مخفف مد کوو او هلته حرفي مخفف دپاره شرط شی ده سکون لازمی ده نو دلته میم ته موږ فتحه ورکوو تر څو مابعد کلمې سره یو ځای شي الف لام میم الله ځینې خلک دي دلته وصل کوي الف لام میم الله دا صحیح نه ده ځکه وصل کوي او په وصل کې حمزه وصلي باید څنګه شي ختم شي او دلته سره دی چې ته وصل کوي بیا هم د حمزه وصلي نه کار اخلي نو حمزه وصلي به ختمیږي حمزه وصلي چې ختم شو نو اجتماع د ساکنینو پیدا کیږي نو اجتماع د ساکنینو دا ده چې دغه الف لام میم کې چې کوم ساکن میم ده ته به فتحه ورکړي او د الله سره به څنګه کې د الله د کلمې سره به یو ځای کې صحیح شو دو ځایونو کې فتحه شو او دو ځایونو کې ضمه شو او په یو ځای کې چې دی نو خپله حرف مد چې وي نو هغه به حذف شي اوس که چیرې داسې اجتماع د ساکنینو راغی چې حرف مد هم نه ده چې حذف کو میم د جمع هم نه ده چې ضمه ورکو واویلین د جمع هم نه ده چې ضمه ورکو من اجاره هم نه ده چې فتحه ورکو الف لام میم هم نه ده چې فتحه ورکو یا دغه ځایونه نه دي نو بیا په دغه صورت کې قانون دا ده چې بیا په دغه صورت کې که داسې اجتماع چې دا پورتنۍ پنځه واړه پکې یو هم نه وي په دې یو قالب کې هم جوړ رانغی حرف مد هم نه ده میم د جمع هم نه ده واویلین د جمع هم نه ده من اجاره هم نه ده الف لام میم هم نه ده بیا هم داسې پیدا کیږي نو هغه ته به کسره ورکول کیږي هغه ته به کسره ورکول کیږي کسرې سره به دا اجتماع د ساکنینو څه کیږي ختمیږي صحیح شو نو تفصیل ترازو د کتاب ته نو کتاب عبارت لولو که څه شوی نوې خبره پکې وه بیا انشاءالله پرې بحث کوو دا لنډ خلاصه مې درته وویلې اجتماع د ساکنینو د دوو ساکنو حروفو په یو ځای راتلل یا یو ډول یې علی حده دی او دوهم ډول یې علی غیر حده دی اجتماع د ساکنینو څو ډوله شول علی حده
او على غیر حده. على حده دیتا وی چې مخکې حرف ساکن حرف حدوي، مخکې ساکن حرف حدوي یعنی په خپل حد کې وي. خپل حد څه معنا؟ یوه کلمه کې وي. صحیح شو؟ یعنی په یوه کلمه کې ورپسې ویلم په یوه کلمه کې لکه دابه یا آل آنا. دلته و دوه ساکنه یو ځای شوي دي خو دواړه د یوې کلمې حروف دي. دابه کې تاسو وګورئ اولنی ساکن الف ده او دوهم ساکن چې دی نو دا با ده. آل آنا کې تاسو اوس وګورئ دلته هم لکه اولنی ساکن دلته الف پکې پروت ده دلته الف مده ده دلته او دوهم ساکن پکې لام ده. دا ډول اجتماع د ساکنینو دا جایز ده او همدې ته علی حده وایي. جایز ده او دې ته څه وایي؟ علی حده وایي. او اجتماع د ساکنین علی غیر حده نو جایز نه ده، جایز نه ده. خو که په وقف کې وایي سره مخ شوی نو بیا جایز ده. کله کله اجتماع د ساکنینو د وقف د وجې نه پیدا کیږي او یو شکل همدا ده علی حده موضوع ده، یو ساکن مخکې نه موجود وي او بل ساکن چې د وقف د وجې نه پیدا کیږي. دا هم جایز صورت ده، دلته هم جایز ده. اجتماع د ساکنینو علی غیر حده دې ته وایي. علی حده خو جایز شو، په یوه کلمه کې وي که دا یوه کلمه کې وي هم صحیح ده او که د وقف د وجې نه پیدا شوي نو هم جایز ده. غیر حده چې مخکې حرف ساکن مده نه وي، مده نه وي یا دواړه ساکنه حروف په یوه کلمه کې نه وي، دواړه ساکنه په یوه کلمه کې نه وي چې یوه کلمه کې نه وي خو همدې ته علی غیر حده وایي نو دا غیر حده تعریفوي. وایي که چېرته مخکنی ساکن حرف مده وي نو هغه به حذف شي. اوس راځي د غیر حده د تشریح کوي. غیر حده وایي دې ته وایي چې په یوه کلمه کې نه وي په دوو کلمو کې وي نو ناجایز ده. نو چې ناجایز څه کول پکار دي؟ وایي که چېرته دا داسې دوه ساکنه یو ځای شوي ول چې اول یې مده وي نو دا مده به څه کېږي؟ حذف کېږي. مثالونو کې وګوره واقیموا الصلاة، واقیمو او الصلاة دا دوه جدا جدا کلمې دي. واقیمو کې آخرنی حرف ساکن ده او الصلاة کې هلته هم حمزه وصل مه یادوئ. ګوره دا حمزه وصل خو موږ د وصل دپاره دا کلمې د روانولو دپاره وایو. نو چې کله دا دواړه کلمې یو ځای کېږي حمزه وصل خو ختمیږي که نه. چې حمزه وصل ختمیږي نو اقیمو کې واو ساکن او اخواته چې دی نو لام ساکن، دوه ساکن یو ځای شول که نه. اوس دلته واقیمو کې اوس قانون دلته څه شی ده؟ اولنی ساکن مده ده نو مد په صورت کې څه کول پکار دي؟ دا مده حذفول پکار دي. همدې وجې نه دا واو باندې تلفظ نه کېږي. یا علی الا تعدلو، اعدلو، تعدلو او اعدلو. اع کې دا حمزه چې دلته وصلي ده که دلته موږ وصل کوو علی الا تعدلو اعدلو نو تعدلو کې دا واو څه شو؟ ختم شو. ولې؟ ځکه مده و. او که چېرته وقف وکړو خو بیا ویلی کېږي د وصل په صورت کې خبره ده. نو اعدلو کې دا حمزه چې ده نو دا وصلي ده. نو لام به ډایرکټ چې ده نو عین سره جنګېږي. واو او حمزه دواړه پکې ختمیږي. واو د اجتماع ساکنین د وجې نه ختم شو او حمزه د وصل د وجې نه ختم شو. صحیح شو؟ یا وقالو الآن، وقالو الآن. صحیح شو؟ نو دلته دا څه کېږي د اجتماع د ساکنین د وجې نه، اجتماع ساکنین د وجې نه واو چې حرف مده ده حذف شو او حمزه چې دی نو د وصل د وجې نه حذف شو. فی الارض، فی او ال اجتماع د ساکنینو ده. یا چې دی د اجتماع د ساکنینو د وجې نه ختمه شو چې مده ده او الارض کې حمزه د وصل د وجې نه. تحتها الانهار، تحتها الانهار. تحتها کې څه ده؟ حرف مده ده که نه؟ څه به شي؟
حذف بشي او انهار کې حمزه وصلیه ده د وصل د وجه نه هغه هم نو تحت هل انهار بشي. صحیح شو. واستبق الباب واستبقا الباب واستبقا کې الف ده حرف مده ده دا به د اجتماع د ساکنینو د وجه نه حذف شي او الباب کې حمزه به د وصل د وجه نه حذف شي. دا ټول حرف مده مثالونه دي. وقال الحمد. صحیح شو. وقال څه شی ده دلته الف مده ده او الحمد کې وصلیه ده. صحیح شو. فلما ذاق الشجره فلما ذاق الشجره ذاقا کې حرف مده او الشجره کې حمزه وصلی ده. د اجتماع د ساکنین د وجه نه مده ختمه شوه او د وصل د وجه نه حمزه ختمه شوه. دا دغه د یوې کلمې مثالونه وو چې کچیرې اولنۍ مده وي هغه به څه کېږي حذف کېږي. مخکې حرف ساکن مده نه وي نو اوس به څه کوې دا خو مده وه نو حذفه دې کړه. که مده نه وي نو هغې ته به حرکت د کسرې ورکړل شي. حرکت د کسرې ورکړل شي. اوس دلته وګوره حرکت د کسرې خو په ټولو ځایونو کې نه ورکول کېږي. قانون یې باید مشخص کړی وی خو دلته هر یو جدا جدا ذکر کړي. حرکت ته تغییر ورکول کېږي. کسره والا هم شته ضمې والا هم شته او د فتحې والا هم شته که نه. نو دلته اول د کسرې والا ذکر کړي دي. دی وایي لکه ان ارتبتم اصل کې دا ان ارتبتم ده. ان کې نون ساکن ده او ار کې چې دی نو را ساکن ده. نو هلته موږ تاسو هغه خپل ترتیب ذهن کې ولرئ. هلته موږ ویلی چې کوم مدام نه وي واولین د جمع هم نه وي میم د جمع هم نه وي مین جاره هم نه وي نو بیا به دغه صورت کې کسره ورکول کېږي. دا تقریبا یو هم نه ده. اوس دلته نون ساکن ده او نه د میم د جمع ده او نه واولین د جمع ده او نه پکې نور هغه درې نه مده ده نو لهذا دلته به څه ورکول کېږي کسره ورکول کېږي. وانذر الناس دا اصل کې وانذر الناس ده نو دلته راته به څه ورکول کېږي کسره ورکول کېږي. مما لم يذكر اسم الله. صحیح شو. او بئس اسم الفسوق. اسم الفسوق دلته د دواړو کې میم د جمع ده اسمون ده که نه. بئس اسم الفسوق خو مخکنی حرف ساکن میم د جمع وي نو هغه ته بیا ضمه ورکول کېږي. اوس بل قانون ته راغی. لکه علیکم الصیام علیکم القتال خو د حرف جر من نه وروسته چې کوم حرف راځي نو هغې ته به فتحه ورکول کېږي. نو دا فکر کوم هغه زمونږ خپل عبارت به ستاسو په ذهن کې ناست وي هماغه به بهتره وي چې دا عبارتونه لږ هغه دي چې دنه ګډوډ دنه نه شي. نو حرف جر من جاره چې موږ تاسو ورته ویلي وو نو دلته به څه ورکول کېږي فتحه به ورکول کېږي. لکه مثالونه یې ورکړي دي لکه من الله. همدا ډول میم د الف لام میم ته میم د الف لام میم ته الله کې چې په وصل کې به مفتوح لوصل کېږي. یعنی الف لام میم چې کله لفظ الله سره وصل کېږي نو په دغه صورت کې به څه ورکول کېږي فتحه ورکول کېږي. نو دوو ځایونو کې ضمه راغله دوو ځایونو کې فتحه راغله او په یو ځای کې کسره راغله. نو دا د اجتماع د ساکنینو هغه حالتونه دي. مد په صورت کې به حذف کېږي. میم د جمع او واولین د جمع په صورت کې به ضمه اخلي. د من جاره او د الف لام میم د لفظ الله سره د یو ځای کولو په صورت کې به فتحه اخلي. او که دا پنځه واړه صورتونه نه وو نو شپږم صورت چې پیدا کېده نو شپږم صورت کې به دا کسره اخلي. خو د کسرې په صورت کې کله کله د تنوین د وجې نه یو کلمه پیدا کېږي خو هلته قانون همدغه شپږم قانون ده. تنوین به ختمیږي. تنوین د ختمېدو نه وروسته هغه نون چې دغه نون ته همدغه کسره ورکول کېږي د مابعد کلمې سره به یو ځای کېږي. لکه بزینتن بزینتن کې نو دا به ویل کېږي بزینتې. صحیح شو. هغه نون ته به کسره ورکولو سره مابعد کلمې سره یعنی دا هم په حقیقت کې مغه شپږم قانون ده
خو دلته صرف د دې لپاره دا وجه دا په تنوین کې واقع کیږي که په اوم کې هم چا حساب کړي نو مشکل نشته او که نه قانون دغه د همدا شپږ قوانین دي چې دغه کې ختمیږي. اوم قانون دا چې دا کله کله په تنوین کې پیدا کیږي، هلته نون ساکن نه وي بلکې دغه نون ساکن چې تنوین د وجې نه پیدا شوي وي. نو دغه د تنوین کې چې کوم نون دغه نون قطني چې ورته موږ تاسو وایو او نون قطني ته به د کسرې ورکولو سره مابعد کلمې سره څه کیږي؟ یو ځای کیږي. دا د اجتماع د ساکنینو هغه قوانینو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.